دوستانو کرن خان پولیسو ولې گرفتار کړی دی او داغه د موسیقي پروګرام ولې بند کړی شو، هغه په کومو وجوهاتو گرفتار شو، دغه حقیقت تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. پرون په پیښور کې د کرن خان د موسیقي پروګرام یو میوزیک کنسرت پاغي پولیسو چاپو وال او نه صرف دا چې په کرن خان تشدد شو بلکې دغه آلات موسیقي او چې دغه کم د موسیقي آلات هغه هم مات کړو پولیسو. نو دغه حقیقت څه دی؟ یو په پښتانه په دې باندې ډیر زیات خپه دي او دې ته د موسیقي په موسیقي باندې د تشدد یو وجه ویل کیږي. بل خو د پولیسو دا وینا ده چې پرون چونګې د اسلامي شب برات مبارک ورځ او ټول خلک روجو او زیات د اسلامي روایت او یو دغه مبارک ورځ نو په دغه ورځ باندې داسې قسم پروګرامونه کول نو پکار. نو پولیس وایي چې مونږ په دغه وجه دغه پروګرام بند کو او مونږ کرن خان ته هیڅ قسمه ضرر نه دی رسولی، زمونږ مقصد صرف دغه پروګرام بندولو. بل خو پښتانه په دې باندې د ډیر غم اظهار کوي او دا وایي چې یاره کرن خان له د پښتونولۍ سزا ورکړی شوه. نو ستاسو دغه باره کې څه خیال دی؟ کمنټ باکس کې موږ سره خپل رائے ضرور شیر کړئ. پلیز دا ویډیو لایک، چینل سبسکرائب او بیل بٹن ګوري ضروری ده دا ضرور دباو.